بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حمیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی الله لخوا نازل کړی شوی دی. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړی شوي دي د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو د پاره چې پې پوهیږي. بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. زیری ورکوونکی او ویرونکی دی خو د دغو خلکو نه زیاترو ته مخ واړوو او غوږ ورته نه ایږدي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. او هغو ویل چې د کم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوې د هغه د پاره زمونږ زړونه په پردو کې پټ دي، یعنی د توحید او ایمان دعوت نه اوري. زمونږ غوږونه کاڼه شوي دي او زمونږ او ستا په منځ کې یوه پرده حایله ده. ته خپل کار کوه او مونږ به خپل کار کوو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. اے پیغمبر دی ته ووایه چې زه خو د ستاسو په څېرې یو انسان یم. ما ته د وحي په وسیله حکم کیږي چې ستاسو خدای ایک یو خدای دی. د دې عمله تاسو د هم هغه خواته متوجه شئ او د هغه نه بخښنه وغواړئ او د مشرکانو دپاره تباهي ده. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. چې زکات نه ورکوي او د آخرت نه هم منکر دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغو دپاره نه ختمېدونکی اجر دی. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اے پیغمبر دی ته ووایه آیا تاسو په هغه الله باندې کافر کیږئ او نور د هغه سره شریکان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه؟ هم هغه د ټولو جهانو پروردګار دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هغه د ځمکې د پیدایش نه وروستو په هغه کې غرونه خاښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو اوسېدونکو دپاره په صحیح اندازه روزي برابره کړه. دغه چارې صرف 4 ورځو کې سرته ورسېدې. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين.
بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې صرف یو لوګی و. هغه اسمان و ځمکې ته وویل منځته راشئ که ستاسو خوښه وي او که ناخوښه. دواړو وویل موږ را منځته شو فرمان منونکو په طریقه. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بیا هغه په 2 ورځو کې 7 اسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه قانون نافذ کړو یعنی فرښتو ته یې کارونه وسپارل او موږ د دنیا اسمان په ډیوو سره سینګار کړ او هغه ښه محفوظ کړو یعنی شیطانانو نه. دا هر څه د یو برلاسي او پوه ذات تدبیر دی. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اوس کدی مخاړوي نو دی ته وایا چې زه تاسو د هم هغه څه یو ناڅاپي رالوېدونکي عذاب نه ویروم لکه چې په عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی و. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې د الله پیغمبران هغو ته د وړاندې وروستو د هره خوا نه راغلل او هغه یې پوه کړل چې د الله نه سوا د هیچا بندګي مه کوئ نو هغه یې وویل که زموږ پروردګار غوښتی نو فرښتې به یې لیږلی وې. د دې امله موږ د ستاسو د رسالت نه بلکل منکر یو. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. د عادیانو حال داو چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر شروع کړو او وی ویل چې زموږ نه زیات زورور څوک دي. آیا هغوی دا فکر ونه کړو چې کم خدای چې هغوی پیدا کړي دي هغه د دې نه زیات زورور دی. هغوی تر اخره پورې زموږ د آیاتونو نه انکار وکړو. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. په آخر کې مونږ په سپیرو ورځو کې په هغه یو تون طوفان ولیږلو تر څو چې په هغو باندې د هم دې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایۍ د عذاب خوند وڅکو. یقین وکړئ چې د آخرت عذاب خو د دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅوک د هغو مددګاری نه وي. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. پاتې شو سمودیان هغو ته مونږ سمه لار وړاندې کړه خو هغو هدایت په ځای ګمراهي او اړوندتوب غوره کړو. په آخر کې د هغو د اعمالو له امله په هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېدو. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. او مونږ هغه خلق بچ کړل چې ایمان یې راوړی و او د ګمراهۍ او د بدعملۍ نه یې ډډه کوله.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او په کوم ورځ چې د الله دغه دشمنان دوزخ ته د تلو دپاره حاضر کړي راوستل شي او ټول په یو ځای راغونډ کړی شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تر دې پورې چې کله هغوی بالکل جهنم ته راورسي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم پوستکي به په هغو ګواهي وکړي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم پوستکو ته ووایي تاسو زموږ په خلاف ولې ګواهي وکړه؟ هغوی به جواب ورکړي موږ ته هم هغه الله د خبرو قوت عطا کړو چې هغه هر شي ته د خبرو کولو قوت ورکړی دی. هم هغه تاسو لومبي ځل پیدا کړي او اوس د هم هغه لوري ته تاسو بیرته راګرځول کیږئ. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسو چې کله په دنیا کې په پټه بدعملۍ کولې نو د تاسو سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسو خپل غوږونه او ستاسو سترګې او ستاسو د جسم پوستکي به په تاسو ګواهي وکړي، بلکې تاسو خدا ګڼله چې د ستاسو د زیاتر عملونو نه الله خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسو هم دغه ګمان چې تاسو په خپل پروردګار باندې کړی وو تاسو یې غرق کړئ او د هم هغه لامله تاسو په نقصان کې پاتې شوئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو د اوسېدو ځای وي، او که بیرته د ستنېدو خواهش وکړي دنیا ته بیا به هم معافي ورنه کړی شي. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. مونږ په هغو باندې داسې ملګري مقرر کړي دي چې هغو ته یې د دې مخکیني رستینی بد اعمال ښایسته کړي وو. په آخر کې په هغو باندې هم د عذاب هم هغه فیصله ثابته شوه چې د هغو نه مخکې تیرو شوو پیریانو او د انسانانو په ډلو ثابته شوې ده. یقینا هغوی زیانکاران وو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او دغه د حق منکران وایي دغه قرآن هیڅ کله ماورئ او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوئ، ښایي چې په دې طریقه هغه څوک وانوري او تاسو غالب شئ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.
نو یقینا په دغه کافرانو به مونږ د سخت عذاب خوندو سکو او دی ته به د هغو د بدترین اعمالو بدله ورکړو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هم دغه د دوزخ اور دی چې د الله دشمنانو ته به په بدله کې ورکړی شي او په هم هغه کې به تل درتله د دې کور وي. دا د دې د جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو نه انکار وکړو. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هلته دغه کافران وایي چې ای زمونږ پروردګاره لږ مونږ ته هغه پیریان او انسانان راوښایه چې هغوی مونږ ګمراه کړي وو. مونږ به هغوی تر خپو لاندې پامال کړو تر څو چې هغوی ښه ذلیل او خوار شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. واقعي کمو خلکو چې ویل چې الله زمونږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ټینګ پاتې شو. یقینا په هغو باندې فرښتې نازلیږي او هغو ته وایي چې مه ویرېږئ او مه غم کوئ او د هغه جنت زیری واورئ چې د کومې تاسو سره واده شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګري وو او په آخرت کې هم. هلته چې څه ته زړه غواړي او چې تاسو هر څه وغواړئ ستاسو دپاره به موجود وي. نزلا من غفور رحیم. دا دی د مېلمستیا وسایل د هغه ذات لخوا چې بخونکی او ډیر مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه چا د خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه وکړه او نیک عمل یې وکړل او وی ویل چې یقینا زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او ای پیغمبر نیکی او بدی یو شانتی نه ده. تاسو د بدې مخنیوی په هغه نیکۍ سره وکړئ چې هغه ډیره غوره وي. تاسو به وګورئ چې د تاسو سره چې د چا دشمني ده هغه به داسې شي لکه ستاسو رفیق. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. او دا خبره هم هغو ته نصیب کیږي چې صبر وکړي او دا مقام هغه ته ور په برخه کیږي چې د لوی برخې څښتن وي یعنی جنتی. وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. او کته د شیطان د لوري سلم سن محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه. یقینا هغه هر څه اوري او پوهیږي.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دغه شپه ورځ نمر او سپوږمۍ د الله د نښونه دي. نمر او سپوږمۍ ته سجده مه کوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي که په رښتیا تاسو د هغه عبادت کوونکي یئ. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. بیا هم کدی کبر او غرور وکړي نو هغه فرښتې چې ستا پروردګار ته نږدې دي هغه شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅ کله نه ستومانیږي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. او د الله د نښونه یوه دا ده چې ته وینې چې ځمکه وچه کلکه مړه پرته ده بیا څنګه چې موږ په هغه باندې باران ورو نو ناڅاپه هغه تازه کیږي وده کوي او وپړسیږي. یقینا کم خدای چې دغه مړه ځمکه ژوندې کوي هغه د مړو ژوندې کوونکی هم دی. یقینا هغه په هر څه باندې قدرت لري. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کم کسان چې زمونږ په آیاتونو کې کوږوالی او بدلون راولي هغوی د موږ نه پټ نه دي. په خپله فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډېر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکی وي یا هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي. کوئ څه چې غواړئ الله تعالی ستاسو ټول حرکتونه ویني. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. دا هغه کسان دي چې کله قرآن دی ته راغی نو د هغه د منلو نه انکار وکړو او حقیقت دا دی چې دا یو عزتدار کتاب دی. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باطل نه مخامخ پیراتلی شي او نه د شاده لوري. دا نازل کرده دی د حکیم الله او صنعی ویل شوی لخوا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اے پیغمبر تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې د تا نه پخوا تېرو شوو پیغمبرانو ته نه وي ویل شوي. بېشکه ستا پروردګار ډېر بخښونکی او د دې ترڅنګ د لوی دردناکې سزا ورکوونکی هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کمونگ دا قرآن پا اجمی جبا کلے گلے وے نو دی با ویلیو چی د آیاتونا پا تفصیل سرا ولی بیان نکڑای شو. سا عجیبا خبر دا چی کلام اجمی دے او مخاطب عربی. دی توایا دغه قرآن د ایمان راوړون کو دا پارا هدایت او شفا ده او کم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو د پارا دا د غوږونو پلتا او د سترګو پټې ده د هغو حال خو داسې دی لکه چې هغو ته د لرې نه نارې وهل کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. یقینا مونږ موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړی وو د هغه په برخه کې هم دغه اختلاف شوی وو که ستا پروردګار لا د مخې یوه خبره فیصله کړی نه وې نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به د وخته فیصله کړی شوی وي او حقیقت دا دی چې د هغه لخوا په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. کم کس چې ښه عمل وکړي نو د خپل ځان دپاره به ښه وکړي او څوک چې بدي وکړي د هغو وبال به په هم هغه باندې وي او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. د هغه سات یعنی د قیامت علم صرف الله ته دی هم هغه په هغو ټولو میوو پوهیږي چې د خپلو غوټیو نه راوځي هم هغه ته معلومه ده چې کومه ښځه حامله شوې ده او کوم ماشوم یې زیږولی دی او په کومه ورځ چې هغه دي ته غږ وکړي یعنی مشرکانو ته چې زما شریکان چیرته دي دی به ووایي چې موږ دا عرض کړی دی نن موږ سره هیڅوک د دې ګواه نشته. فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. په هغه وخت کې به د دینه ټول هغه معبودان ورک شي چې دی د دینه مخکې د هغو عبادت کولو او دی به پوه شي چې اوس د دې دپاره هیڅ د پناه ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان ښېګڼه غوښتو کې هیڅ کله ناستومانیږي او کله چې پسه آفت راشي نو مایوسه او ناامیده کیږي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن
الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. او د سخت وخت د تیرېدو نه وروستو چې موږ ورباندې د خپل رحمت خوند وسکو نو هغه وایي چې زه خو د همدې حقدار وم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي او که په رښتیا زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې او چرچې وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته هرومرو وښایو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر سخت عذاب خوند وسکو. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. او کله چې مونږ په انسان خپل انعام کوو نو هغه د حق نه مخ اړوي او د شکر کولو نه په ډډه کیږي او کله چې څه آفت پرې راشي نو بیا په اوږدو اوږدو دعاګانو لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. اے پیغمبر دیتا وایا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې که دغه قرآن د الله لخوا راغلی وي او تاسو ته انکار وکړئ نو د هغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنی د دې قرآن سره په سخته دشمنۍ کې اوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډیر زر به موږ دي ته خپلې نښې په آفاقو کې یعنی اطرافو کې هم وښایو او د دې په خپلو نفسونو کې هم تر دې پورې چې دې ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن حق دی او دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی. الا انهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. یقین وکړئ دی د خپل پروردګار سره په مخامخ کېدو کې شک کوي. یاد لرئ هغه په هر څه چاپېر دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.